ګلبالي 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 مولا دې په دې وچ چټان د نرتاو کو چې اواز ته وکم وراوزه کنه ملګرو دا ګلبالي دا خو به تاسو ټول ډېر زیات ښه پیژاندو لکه کله به چې اسماعیل شاید ډرامې جوړولې او ګلبالي به پکې نه و نو دغه ډرامو خوند چې دی هغه به هم هغسې نه و لکه څنګه رنګ یې به چې پکې ګلبالي کردار ادا کړی و. دې نه علاوه ګلبالي که مونږ ووایو نو تقریبا څه په سوونو نه زیاتې هغې ډرامې کړي دي او ډېرې زیاتې خوندورې او د خندا ډکې کمې ډرامې چې دي هغه یې ریکارډ کړې وي. اوس داسې چل شوی دی په سوشل میډیا باندې خاص طور په فیسبوک او په ټیک ټاک باندې څه تصویر شیر کېږي چې ورسره اسماعیل شاید او ګلبالي هغه دي نو دا تصویر زه به دې په هکله تاسو ته ویم چې دا تصویر هغه دی د 2020 او کوم خبر چې شیر کېږي چې ګلبالي هغه وفات شوی دی نو دا خبر هم د 2020 دی یعنې زه به تاسو ته ویم چې ګلبالي هغه په 2020 کې وفات شوی او نن چې کوم دی تصویر لکه زیات په سوشل میډیا باندې نن سبا شیر کېږي چې ګلبالي وفات شو د اسماعیل شاید کم داسې پیک اکاونټونه چې خلکو جوړ کړي دي د هغې نه هم شیر کوي نو ما غوښته چې زه د کم کتونکو سره هغه شریکه کړم چې د ګلبالي مرګ په 2-3 کاله مخکې شوی دی او دا کم تصویر چې دی هغه شیر کېږي. ګلبالي ته چې دی هغه کینسر و او ډېر زیات په تکلیف کې چې کوم دی هغه و لکه تقریبا 1 کال هغه بیماري کړې وه. اسماعیل شاید یې تپوس له هم تللی نو که دا وخت تاسو کوم تصویران چې د اسماعیل شاهدي نه نو هغه هغه تپوس له تللی او هغه تصویران هغه اوس شیر کېږي. نو کوم معلومات چې کومه ویډیو چې ما غوښته چې کوم کتونکو سره هغه شیر کم نو دغه لنډه شان ویډیو تاسو سره هم شریک کوله. انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.